پنځمه مرحله په انسان باندې د ذلقدن په وخت کې چې راځي هغه روح د بدن نه وتل، چې کله دا روح د دې بدن نه سره جدا کیږي، دا پنځمه مرحله ده په انسان باندې، او هر انسان باندې دا راځي. په دغه وخت کې اوس انسان ته معلومه شي چې کله دا روح د دې بدن نه وځي چې دا اوس نیکمله دی که بدعمله دی. اوس انسان له پته لګي که نیکمله دی که بدعمله دی. دا پنځمه مرحله په دغه وخت کې دی له پته ولګي. که نیکمله نو خپل هغه نعمتونه، خپل اجرونه او هغه الله پاک د طرف نه چې کوم ملمستوب دی هغه وګوري، په هغې کې مبتلا شي. او دا روح چې د دې نه وځي، علما فرمایي که نیکمله دا روح د دې نه داسې وځي لکه د مشکیزې نه چې یو څاڅکی د اوبو راپرېوځي. مشکیزه ده او هغې نه څاڅکی د اوبو راوغورځېږي. د نیکمله انسان نه دا روح داسې په اسانۍ سره ووځي. او بیا سورة الفجر کې راځي چې کله روح واخلي نو بیا ورله ووایي الله یا ایتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. یا ایتها النفس المطمئنه، اے مطمئن روحا، اے روحا اطمینان حاصل اونکیا. په دنیا کې دې زما دین لپاره تکلیفونه تیر کړیو، خلکو د پورې خندانې کولی، لیکن تا د الله پاک دین نو پرېښی، تا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سنت طریقه نو پرېښی. اوس نن ورځ د فراق د دنیا نه یا ایها النفس المطمئنه، اے نفس اے روحا اطمینان حاصلونکیا، هغه ټولې سختۍ نن ختمې شوې. ارجعي الی ربک راضیه مرضیه، را واپس شه خپل رب ته دی. د دې رب دپاره تا ډېر تکلیفونه تیر کړیو، د دې رب عبادت دې کړی، غریبۍ کې ولږه تندګي، هر حال کې د الله عبادت کړو. نن هغې طرف ته راضیه مرضیه، په داسې حال کې واپس شه چې ته راضي د هغې نه، مرضیه او هغه ستا نه راضي دی. تو اجھ سے راضی ہو اور وہ تجھ سے راضی، هغه ستا نه راضي دی او ته د هغې نه راضي. په نن ورځ په داسې حالت کې الله له ورشه. الله پاک دې زموږ او ستاسو روحونه په داسې حالت کې واخلي چې الله راله ووایي چې موږ بنده زه ستا نه راضي یم. دا هله کېږي چې راضیتن باندې عمل شوی. قرآن کې راضیتن راځي. راضیتن دا معنا چې الله درله څه مقرر کړي چې ته پرې راضي. که غربت یې درله مقرر کړي نو غربت باندې راضي اوسه. که تکلیف یې د سوره محمد 20 نمبر آیت کې راځي فکیف اذا توفتهم الملائکة یضربون وجوههم وادبارهم. فکیف اذا توفتهم الملائکة، الله فرمایي کله چې د بنده هغه بنده چې هغه بدعمله دی د هغې د ذلقدن وخت رالی. فکیف اذا توفتهم الملائکه، پس څه حالي په هغه وخت کې کله چې د دې نه روح اخلي ملایکه. یضربون وجوههم، وهي مخونه د دوی، وادبارهم او شاګانې د دوی. یو خو زما او ستا وال دي، زما او ستا وال، او بیا د فرشتو د الله وان هغه بیا بل رقم دی. زما او ستا وال هغه دومره نه دي. زما او ستا وال صحیح که ډېر چا ته تکلیف ورکړي سړی به مړ کړي. د فرشتو وال او د هغې دنیا وال هغې کې بې مرګ هم نشته. نو یضربون وجوههم، الله وایي د بنده هغه بنده چې هغه بدعمله دی او روح تیزي په دې مخ مخ یې فرشتې چې کوم دی وایي. وادبارهم، او په شا شا باندې وایي او ورله وایي چې لعنت دي لا مرحبا بکا، تا له د سره مرحبا او مېلمستیا نه بد دي کول چې په دې ځمکه ګرځېدي. او یو مرداره کپړه کې تاو کړی شي. حدیث کې بیا راځي قصه اوږده ده. عرض دا و چې کله بدعمله بنده نه الله پاک روح اخلي دا پنځمه مرحله کې، نو الله پاک په داسې حال کې واخلي چې دومره تکلیف یې لکه 300 توري چې سړی څوک ووایي.